السلام علیکم. زم اباسین یوسفزی. د کورونا رنز ورځ په ورځ په ټوله دنیا کې لګیا دی خورېږي. الله دې خیر کړي. د دې مرض په هکله د دروغو د پراپیګنډو نه ځان بچ کړئ. په ټولو احتیاطي تدبیرونو باندې په کلکه عمل وکړئ. ګنې بیا به لکه د مچ منګولې مروړئ خو اوبه به د ورخه تېري. دا مرض د رنګ او نسل او د مذهب او د وطن پیژندګلي نه کوي. ټول انسانانو ته خطره پیښه ده. ځان هسې مه لیونی کوئ. په دې ورځو کې ودونه ښادۍ خلاصه کې 2-4 خلکو ته نږدې کېدل هم اور دی. د دې مرض علاج نشته. د دې ایک یو علاج دی چې د خلکو نه ډډې ته په کور کې کېناستل. که چېرې دغه هفته نیمه تکلیف مو برداشت نه کو نو بیا خو خدای مکه پکې په خپله به سر خورئ او یا به خدای مکه په میاشتو دا کارونه روزګارونه سر خوري. د کرونا د مریض هیڅ پیژنګلي نشته. دا یو پټه بیماری ده. ضروري نه ده چې د دې هر یو مریض وټوخیږي. څو ورځې د لاس ورکولو او غاړې ورکولو په ځای د لرې نه په سلام ګزاره وکړئ. کور کښېنئ او الله یاد کړئ.